السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو الله دې وکړي چې تاسو به ټول راته روغ او جوړ یاست. نن بیا حاضر یم د یو بلې خوندورې ویډیو سره. خدای دې وکړي چې ویډیو مو د پام وړ وګرځي او ویډیو مو خوښه سي. دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د کیمرې یو ډېر پټ راز، یو ډېره خوندوره طریقه در وښیم چې تاسو هر ورور یې کولی سئ، هر دوست یې کولی سئ چې په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. دوستانو د موبایل د کیمرې کوم داسې طریقه ده، نو ګورئ زه اوس راځم د خپل موبایل کیمرې ته. زما د موبایل کیمره نه خلاصیږي. ما ته وایي چې ستا موبایل کیمره چې دا خرابه ده، خو دا نه ده خرابه، دا ما په خپله بنده کړې ده. خو دوستانو د دې څه فایدې دي؟ د دې دا فایدې دي که چیرې ستاسو یو دوست موبایل وغواړي او هغه تاسو ته وایي چې زه ستا په موبایل کې تصویران اخلم، نو تاسو دا یو سیټینګ په خپل موبایل کې کوئ، هغه ته موبایل ورکوئ، وایي زما د موبایل کیمره خرابه ده، نو هغه به تاسو په خپله هغه ته کیمره بلاک ده، یعنې اوس نه خلاصیږي. یا ستاسو کشر ته تاسو موبایل په لاس ورکړی وي چې نه غواړئ هغه تصویران پکښې واخلئ، نو تاسو دا یو سیټینګ د هغه په موبایل کې کوئ، بیا به هغه نسي کولی چې په خپله کیمره کې تصویران واخلي، یعنې د خپل موبایل په کیمره کې. دغسې تاسې د هر دوست د هر چا د موبایل کیمره چې د هغه ورلا کولی سئ. نو دوستانو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو نو د هغې دپاره به دوستانو تاسو راسئ، دغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن به تاسو د کومه ځای را ډاونلوډ کوئ؟ دغه ویډیو په ډسکریپشن کې دغه اپلیکیشن لینک دی، نو را پسې دغه ډسکریپشن یعنې پر دغه ټایټل به کلیک وکړئ. دا وینئ دوستانو، دا د ویډیو کوم نوم چې دی په دې به کلیک وکړئ. تاسو ته ډسکریپشن خلاص شي، بیا به راسئ په دغه مور به کلیک وکړئ. ګوره په دې چې مو کلیک وکړو، نو بخښنه غواړم دوستانو، نو دلته چې په مور باندې کلیک وکړو، ګوره تاسو ته ګوره د ډسکریپشن خلاصیږي، دلته پکښې لیکلي د اپلیکیشن لینک، نو تاسو به دغه ځای را ډاونلوډ کړئ. او دوستانو کوم چیرې تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره سبسکرایب کړئ، په ګنټۍ نښان هم کلیک وکړئ، په آل کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هره نوې انفارمیشن ویډیو در تاسو پورې حواله ورسیږي. نو دا لایک هم ویډیو ته ورکوو، ځکه چې په دې باندې ستاسو یو روپۍ هم نه ځي. نو راځو اوس خپل موضوع ته، خپلې طریقې ته راپسې. دغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. د هغې در مخه زه راځم د خپل موبایل کیمرې ته زه راغلم. اوس ګورئ دوستانو، زما د موبایل کیمره تاسو ته ښکاري چې زه په تیاره کې ناست یم. زما موبایل کیمره چې د هغه بالکل تاسو وینئ چې خلاصه ده، یعنې اوس زه فوټو هم پکښې اخیستی شم. تاسو کتلی سئ دوستانو چې ما فوټو پکښې واخیستو. دغسې اوس ته ګوره دوستانو، راځم دا اپلیکیشن خلاصوم. نو راپسې دا اپلیکیشن چې مو کله خلاص کړو، چې راځم دا اپلیکیشن اوس خلاصوم، نو دا چې خلاص کړي د دې دغسې رنګ دی، دغسې صفحه راځي تاسو ته ټول در مخه. تاسو څه انفارمیشن غواړئ، یعنې څه هغه به الاو کړئ، چې الاو مو کړه بیا به راسئ، ګورئ دلته بلوک کیمره په دغه به کلیک وکړئ. ښه، په دې چې مو کلیک وکړو، اوس ګورئ زموږ د موبایل کیمره چې د هغه خلاصه ده، دا ګورئ دوستانو، یعنې بنده سوه. وینئ دغه د هغه خطرناکه نښان په راغلو، یعنې ستاسو موبایل کیمره چې وایي خرابه سوه، یعنې بنده سوه. خو دا سیټینګ به هر چا ته نه وي معلوم، صرف به تاسو ته معلوم وي. نو زه اوس راځم د خپل موبایل کیمرې ته. اوس ما ته هیرر راکوي چې ګورئ دوستانو، ما ته اوکې بټن راکړو چې ستاسو د موبایل کیمره چې د هغه مطلب خرابه ده، نو په دا اوکې چې کلیک وکړئ، تاسو به بیرته د دې کیمرې څخه ووځئ. زه بیا راځم، تاسو ته ګورئ دوستانو ښکاري چې زه په دا اوکې کلیک وکړم، بیرته به د کیمرې څخه وځم. او که زه اوس راسم دا اپشن چې نشته کوم، ګورئ دوستانو دلته تاسو کتلی سئ لوړ هغه د کیمرې دغه چې دی هغه چې نشته سو، یعنې کیمره صفا سوه. نو دلته ګورئ ما ته کیمره خلاصه سوله. ګورئ زه هر سیټینګ پکښې کولی سم، تاسو ته ښکاري چې زه هر سیټینګ پکښې کولی سم. زه فوټو، ویډیو هر څه کولی سم. دلته ګورئ دوستانو زه اوس فوټو اخیستم، تاسو ته ښکاري دوستانو ما فوټو اوس واخیستو. نو ډېره خوندوره طریقه ده. خدای دې وکړي چې په ویډیو مو سر خلاص شوی وي. ما ته اجازت راکړئ، در نورو ویډیوګانو پورې خپل ځان زیات خیال ساتئ. والسلام علی امان.